پاکستاني مرتد پوځ په نورستان راکټي بریدونه پیل کړي. پاکستاني پوځیانو د نورستان په سرحدي سیمو راکټي بریدونه کړي. پوره جزئیات همدلته وګورئ او وینکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. نږدې 15 دقیقې مخکې په حواله رسنیو یو شمېر خبرونه خپاره شول چې پاکستاني مرتد پوځ د نورستان په یو شمېر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کړي دي. د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې له نن سهار راهیسې پاکستاني پولیسو ځواکونو د دوی په سیمه د سپکو وسلو فایرونه کول، خو اوس یې له درنو وسلو کار اخیستی او راکټي بریدونه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر خلکو ادعا کړې چې پاکستاني ځواکونو د دوی په سیمه کې په تېر یوه ساعت کې له 25 زیات راکټي بریدونه کړي چې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. که څه هم تر دې دمه په یادو بریدونو کې د نورستان اوسیدونکو ته د اوښتو تلفاتو کره شمېره نه ده څرګنده، خو د دې ولایت امنیتي منصوبینو ولسي خلکو ته امر کړی چې کورونه تخلیه او نږدې خوندي ځایونو ته واستول شي. د ملي دفاع وزارت او د پولیسو ځواکونو ځانګړي کړتۍ هم نورستان ته رسیدلي او له رسیدو سره سم یې په پاکستاني مرتد پوځیانو ځوابي بریدونه پیل کړي دي. د نورستان په مرکز کې اوس مهال د امبولانسونو شور او ذوب پورته کیږي او ویل کیږي چې درګرد د ټپیان د بارون حوزبي روغتون ته انتقالیږي. د جمهوریت نظام د سقوط وروسته او د اسلامي امارت له رامنځته کېدو سره سم دا لومړی ځل دی چې پاکستاني پوځیان په نورستان ولایت خپل بریدونه ترسره کوي. د دې بریدونو په اړه نور دقیق معلومات زموږ په راتلونکو ویډیوګانو کې وګورئ. دا ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښې چارې لوی لامل شه.